سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات غربیانو او اروپایانو چې د خپل ځان په اړه کوم فکر کړی دی دا فکر د هغو په اړه چې هر څوک څه قضاوت کوي یا به صحیح یا به غلطي چې هر شی وي به په هغې موږ او تاسې هلته قضاوت نه کوو. دې خلکو دا خپله فرموله کټ مټ راواخیسته د موږ او تاسې دین ته یې مخامخ ستونزه دې ځای نه جوړېږي او دغه افکارو څو وکړو دې افکارو په لومړي فکر کې چې دیموکراسي پسې زیږي سیکولریزم بیا ورپسې لیبرالیزم لومړی وار دوی د حق او باطل په تصور کوي. ځکه اوس خبره داسې راغله چې داسې دین راغی مثلا په اروپا کې په هغه وخت یو خو داسې و چې انجیل یو نه و ډېر انجیلونه وو یو به یو انجیل کتو بل به بل انجیل کتو بس لانجه جوړه وه ښه بیا به دوی ویلې چې دا د خدای کلام دی بل به ورته ښودو چې دا پلاني ځان نه جوړ کړی دی بس په یو بل لانجې وي. یو مشکل دا و. بل مشکل دا و چې هر چا خپله انجیل کتلی نه شو چې انجیل به یې وکتو او یو معنا به یې ترې واخیسته او هلته به یې پاپ ته وویلې چې ورور خو ما هم انجیل کتلی دی به اوهو په خپل سر کې څنګه انجیل کتلی دی را وژړول کار به ور خلاص کړ. دغسې ځینې کارونه هغوی نور د ځان نه چې مثلا په انجیل کې نه وو هغه دا مسله چې خلکو ته د بخښنې ټیکټونه ورکول مثلا ورته به وویلې که چا ډېره ګناه کړي نو را دې شي زه به ټیکټ ورکړم ما ته دومره روپۍ راکړي بس ورځه جنت ته او ټول عمر ګناه کوه مشکل نشته حقوق الغفران ورته وایي دا چک به ورکړه زه د خیره ښه. یا مثلا د علم په اړه چې د هغوی کوم موقف و او دا موقف دوی انجیل ته منسوب کړ هغې نه جهالت وزېږي د دې په ځای چې مریض ډاکټر ته بوځي سر کې ورته میخ ټک وهه دا او دې ته ورته نور ډېر مسایل. ښه اوس که سړی ته هغه فرموله د هغې حالتونو په ضد راوړه اوس دې دلته اسلام ته هم مخامخ کړه نو په دغه ځای کې دې خلکو دغه فکر مات کړه چې د حق او د باطل چې کوم تصور دی او څوک چې د حق خبره کوي باید د هغه خپل استدلال په مطابق هغه حق ثابت کړي او بیا دا حقوق سره مخامخ کړي چې څنګه سره سر خوي نو په طبیعت کې باطل معلومیږي چې حق څه شی شو باطل څه شي ځکه حق نه پټي او باطل هم نشي پټېدی خو دوی اصلا وغوښته چې نور د دغه مسله نه وي او دا مسله خو په وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا د موږ او تاسې د پروردګار په نومونو کې یو نوم حق دی نو دوی ته دا خبره ډېره اساسي معلومه وه چې اوس داسې یو ځای کې د موږ ستونزه ونښته چې کوم مشکلات په انجیل او په پاپانو او په پاچایۍ کې وو په مسلمانانو کې هغه نشته. اوس یو داسې اساسي کار کول غواړي چې دا خلک په ځان پوه نه شي سر یې په ځمکه ولګي. لومړی ګزار دا و زموږ ډېر خلک دي اوس په دغه افکار خو وایي خو نه پوهېږي چې په ما څه وشو چې د حق او د باطل تصور د منځه لاړ. دلته هیومنیزم انسان پالنه په اصطلاح په داسې حد کې چې انسان پکې هر انسان پکې د خپل ځان خدای دی دا یو بله فلسفه ده په دغه ځای کې بسترسازي ورته کېږي او راوځي هر انسان د خپل ځان خدای دی. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.